مین کډوال 9مه برخه. غالب همداسې خپلې خونې ته ولاړ او ویده سو. د غالب ستړې شپه بیا سبا سوه او ستړې ورځ یې پیل سوه. راویښ سو، سترګې یې پرانیستې. د خونې دروازه خلاصه سوه. مور یې غږ وکړ: زویه، ویښ یې که نه؟ راځه، چای تیار دی. څو شېبې وروسته ورغلی. دسترخوان یې خور کړ. ټول ناست وو. د غالب د موبایل شړنګ سو. شوکت پیغام لیږلی و: موبایل لیدې ولې بند و تېره شپه؟ څو ځلې مې زنګ ووهلو. خبره داسې وه چې وړاندې نه پوهېږم چې زما شمېره له کومه کړې، خو په وټساپ یې پیغام استولی و. ویل چې د غالب شمېره راکړه. څنګه وکړم؟ څو شېبې وروسته یې ځواب ورکړ: بلاک یې کړه، کیسه کې مه اوسه. غالب پوهېده چې د صبر میوه خوږه ده او صبر یې هره ورځ خپلې پایلې ښودلې، خو دننه ضد یې ړوند کړی و. د وبایي ناروغۍ رخصتیو ورځې تېرېدې. وخت چیرې تم کېږي؟ په چا ښه تېرېږي، په چا بد. او غالب د درسونو په لوستلو تېرې کړې. 2 اونۍ تېرې سوې. پوهنتون پیل سوی و، خو لومړۍ ورځ غالب نه ولاړی. 2مه ورځ وه. غالب پوهنتون ته روان سو. ورسېد. د پوهنتون دروازې سره شوکت او څو نور ټولګیوال ولاړ وو. غالب وویل: څه کوئ؟ راځئ دننه. شوکت وویل: اوهو، تا ته په تمه وو، ځو کیک او ځینې نور شیان راوړو. کیک څه کوئ؟ خیریت دی؟ ولې؟ تا ته نه ده معلومه چې نن د معلم ورځ ده؟ او زما پام نه و. ټول روان سول. ګړی وروسته بیرته راورسېدل. شوکت وویل: د پوهنځي کتابتون کې لمانځو، د رئیس مو اجازه اخیستې ده. کتابتون ته دننه سول. ټول ټولګیوال راغلل. د کتابتون ډیکوریشن په خلاصېدو و. ګلابو او نور نجونې هم یو څنګ ته ناستې وې. د غالب د موبایل شنګهار سو. کتابتون کې شور ماشور و. د باندې ووتل. موبایل بند سو. ګلابو راغله. غالب بیرته کتابتون ته دننه کېده. ګلابو غږ وکړ: غالبه، څو شېبې خبرې وکړو؟ غالب نه څه وویل نه یې ور وکتل. ګلابو له لاس ونیولو او ټولګي ته یې دننه کړ. ټولګی تش و. نو په ژړغوني غږ یې وویل: ولې رانه تښتې؟ ولې ما څه ګناه کړې؟ غالب هیڅ نه ویل. ګلابو پر څوکۍ کېناسته. له سترګو یې اوښکې روانې وې. غالب وروسته له میاشتو ور وکتل. ګلابو وویل: راشه، کښېنه. غالب هغسې ولاړ و. ګلابو بیا وویل: وایم کښېنه. غالب ورغی، لرې ترې کښېناست. په غوسه یې وویل: وایم زما څنګ ته کښېنه، نږدې. غالب نږدې ور کښېناست. ګلابو وویل: ما سره مینه لرې؟ غالب ګونګی و. هیڅ یې نه ویل. ګلابو په غوسه وویل: ووایه، نور وخت نه درکوم، ډېره وځورېدم، بس نه ده؟ غالب وویل: نه. څه نه؟ نه، معنا نه، مینه در سره نه لرم. ته د کومې خټې جوړ یې؟ ټول وایي مینه راسره لرې، او ته څه وایې؟ غالب غلی سو. لنډې شېبه وروسته یې وویل: چاته چې خپل عزت ګران وي، تا سره به مینه ونه کړي. ولې؟ په ما څه سوي؟ هو، لکه هېڅ چې نه پوهېږې. زما د ګواښلو لپاره خو خلک رالېږې او خبره هم نه یې. څه؟ هو، هماغه کسان چې زه یې وګواښلم تا نه رالېږلي. ګلابو غلی سوه. شېبه وروسته غالب وویل: رښتیا ترخه وي، ځکه اوس ګونګې سوې. د ګلابو په سترګو اوښکې را روانې وې. شېبه وروسته یې په ژړغوني غږ وویل: قسم کوم، زه په هیڅ نه پوهېږم، خو دا هماغه کسان دي. غالب د ګلابو اوښکې نه سوی لیدلی. ورنږدې سو. اوښکې یې ورته پاکې کړې. ویې ویل: ښه، اوس غلی سه. او تا کوم کسان یادول؟ نه پوهېږم. لومړی سیمسټر کې هغه د عملي کار په یو فورم کې ټولې خپلې شمېرې ولیکلې. له هغه ورځې راهیسې چاره ته زنګونه وهل. ډېره یې وځورولم. هر څومره سیم کارت مات کړم. هغه یو کس زنګ ووهلو. ستا په اړه یې راته وویل چې لرې اوسه ترې. له هماغې ورځې راهیسې تا خپل ځای بدل کړ. ټولو سره به دې خبرې کولې، خو ما ته دې راکتل هم نه. په همدې غم کې زما هېڅ دې خبرې ته پام نه سو. غالب وویل: تا وویل او ما ومنله. له هغې یوه ورځ مخکې تا واټساپ کې پیغام واستول چې له ما لرې اوسه. هغه څه و؟ ګلابو یې له خپل لاستي کڅوړې موبایل راوباسلو. د وړانګې سره د پیغامونو پاڼه یې خلاصه کړه. ویې ویل: وګوره،
دا وړانګې راته وویل چې که مینه در سره لري نو ناشونې نه ده چې وډارسي. ته داسې یو پیغام ورته وکړه چې څه کېږي. خو تا بلاک کړم. غالب غلی سو. د ګلابو پر مخ بیا اوښکې راماتې سوې. غالب پورته سو، د ګلابو اوښکې یې پاکې کړې. له لاسونو یې ونیوله، ویې ویل راځه چې کیک به خلاص سي. ګلابو یې لاس کلک نیولی و، ویې ویل نو یو ځل خو ووایم. څه ووایم؟ مینه را سره نه لرې؟ غالب له شیبې چوپتیا وروسته چیغه کړه. ادامه برخه زموږ په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی سئ. مین کډوال. دا ناول تاسو ته د مطالعه چینل له لارې وړاندې کیږي. مین کډوال.